اوس دا خلک روان دي مخامخ کیمره کې بخکاری د انټری شته انلیګل روان دي لکه الته خو قبایل دي ډېر هغه دي زمونږ سکیورټي اسم کمه ده او پراپر ګیډ ولګي صحیح نو ډېر خلک ته فائدہ ده قاعده سکیورټي دا کوي خبر جنس تعلق ساتم دا زما کور دی دې کې زیات اکثریت د افریدوی ده ها نو افریدي دا څه شي چې دا ټیک کار نه ده دا دونه غټ قدم چې غستین زما په خیال فکر به کړی و فکر یې نه دی کړی کنه دا دوه هیوادونو ترمنځ یا ملکونو ترمنځ باونډري لاین نه دی بلکې دا د خیبر او د حیدرآباد ترمنځ دی سلام ملګرو وخت مو بخیر زمانہ شاته چې دا تاسو کوم باونډري لاین ګورئ یا اخوانه کوم سرک چې دی نو دا د خیبر دی خودل ته چې چرته ولاړې ما دا حیدرآباد فیز 6 دی اوس په دې باونډري لاین باندې دا د دوه هیوادونو ترمنځ یا ملکونو ترمنځ باونډري لاین نه دی بلکې دا د خیبر او د حیدرآباد ترمنځ دی خو په دې باندې غټه شخړه دا روانه ده چې د دې زی حیدرآباد ځای خلک ګڼ شمېر خلک په دې باندې ناخوښ دي چې ان دلته کړه ګیټ لګول کیږي دې ګیټ باندې به تک راتک کیږي نو د دې سره به حیدرآباد خلکو ته بدمنی راځي نه پوهېږم بدمنی د کم څه خو خیر دی وایي نظر یې دی بل خبره دا هم ویل کیږي چې یعنی د دې قیمتونه د حیدرآباد قیمتونه ځکه چې موږ په کروڑونو باندې اخیستي خو ولې چې بل اړخته هغه په لکونو دي د غزمکو ارزښت دغه نه دی نو بیا د دې یو شو د قصه یو شو نو یعنی د حیدرآباد ځمکې قیمتونه ارزښتونه هم راولېږي بل اړخته د اخوانه چې کوم افریدیان دي د هغوی چې کوم نظر دی هغوی وایي چې ولې دا تفریق موږ تر څو پورې بساتو دا تفریق ولې نه ختمېږي په دې باندې د ګڼ شمېر وخت نه ګنګوسې وي خو اوس چې کله خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي راغی دغه انتخاب وشو نو هغه ګنګوسې په عمل کې راوستې دا تاسو ګورئ چې ځای په ځای باندې سریا راغلې ده مخختې دي شګې دي او دلته کار هم باقاعده توګه باندې روان دی د خیبر خلک وایي چې موږ کله حیدرآباد فیز 6 ته ځو یا حیدرآباد ته ځو نو موږ په رنګ روډ باندې راتاوېدو ولې نه چې دا کار لږ موږ ته آسان شي او موږ په دې باندې لنډ راواوړو اوس تاسو د دې په اړه باندې کوم نظر لرئ هغه سره شریک کړئ خو بل اړخ دا یو خبر هم تاسو له درکوم چې دا کوم لاین دی دا څونه دیوال چوال شوی دا په ځای باندې په دې کې لارې شوي دي خلک تګ راتګ کوي خو په دې باندې چې اوس ګیټ دی ګیټ باندې به ګاډي ځي راځي د هغوی تګ راتګ به یو دلته چونکې چې هسپتال دی نږدې نو په دې باندې ګڼ شمېر خلک په دې هم خوشحاله دي چې یعنې هسپتال ته به زموږ رسایي یا تګ ډېر په اسانه طریقه وشي دا ګیټ چې کوم دی دا د اوس نه په دې باندې لکه خبرې نه سټارټ په دې ګیټ باندې ډېر ټیم نه خبرې سټارټ وي یو دا ځای و بل سیکاس یونیورسټي همدغه شان انډسټري ده زه خپله یو قبایل یم خیبر جنس تعلق ساتم دا زما کور دی دا مخامخ همدلته پاتې کېږم په کار نه و چې ستا اول شکایت ستا وی زه په خوشحاله یم ډېر زیات ولې ما ته اکسس چې کوم دی هغه ډېر لنډ شول بله یو خبره دا ظاهروم چې مطلب دې کې او په دې کې څه فرق دی موږ په یو دیوال باندې بیلیږو په دې کې هم قبایل پاتې کېږي په هغې هم قبایل پاتې کېږي دا داسې چې دا د دوو ملکونو ترمنځ باونډري لاین دی دا یو عمده حیدرآباد چې کوم دی عمده د افریدو وطنو عمده چې کوم دی ایجنسي وه خو په دې کې یو باونډري لاین جوړ شو دا ډیولپ شو دا ډیولپ نه دی اوس چې کوم دی دا لکه هم ډیولپ روانه ده په دې کې مین سی ام ایچ هسپتال جوړ شو باقاعده حیدرآباد خلکو له پکار دي چې تاسو ته فیسیلیټي ده تاسو ته هسپتال جوړ دی تاسو چې الارش لځي کې ایش لځي په یو قدم کې ولې نه ځي دا د دې مشران سره بس تاسو خبرې کیږي ولې ګیلمن ښکاري چې دا ګیټ کې خپل کیږي دوی دا خبره ظاهره کړې ده چې مطلب موږ سیف نه یو سیف نه یو مطلب سیفټي نشته نو په دې باندې هوستا سیفټي نه کیږي یو دیوال ولې شي ته په دې باندې سیف شي ولې دلته خلک بل طرف خلکو کیږي کنه ډیر زیات کیږي دا مخامخ لار ده دې باندې اوسم خلک کیږي انلیګل خلک زی په دې باندې پراپر طریقې سره په دې باندې انټری کیږي خلک چې زی راځي تاسو نورم سیف شو دې باندې پراپر طریقې سره انټری کیږي اوس دا خلک روان دي مخامخ کیمره کې بخکاری دې انټری شته انلیګل روان دي صحیح منګه په خپل وخت تاسو کولی شو بالکل اوس د دې څه پراپر طریقې سره باندې انټری کیږي دې سره چې کوم د حیدرآباد خلکو ته او دې دواړو ته چې کوم د فیسیلیټي بیا دلته دا هم ویل کیږي تاسو چې چونکې د دې سره جوخ کور دی ملګرو دا یاد دی چې بیخي نږدې د دې کور ته د دیوال سره دویم کور دی خو دلته ګیلمن خلک دا هم چې یعنی د تیرا یا د خیبر دا چې کوم گاډي راځي او دا ځای لږ تنګ دی نو دا فکر تاسو اول نه کړی تاسو خوشاله یو پرې باندې د دینا زمونږ پاکستان کې د ډېر غټ روډونه شته نه که تاسو اندازه ولګوئ کنه دا زمونږ عام روډونه دي بل زمونږ سره ایکسس دی دا ډبل روډ دی مکمل ټیک ته کنه دینه مکمل حیدرآباد لینک کیږي دا مین سنټر دی د حیدرآباد او دا روډ چې کوم دی خلک دا ګیله کې دا ورکوټ دی زمونږ عام د شهر د انډستری چې کوم همدغه شان دي یعنی ته په دې باندې خوشاله بالکل نو دا لاره دلته لکه الته خو قبایل دي ډېر هغه دي زمونږ سکیورټي اسم کمه ده نو که دغه لاره دغه بجې په انډستری کې ورکړل شي نو دغه انډستری کې هم هسپتال ته لاندې الته یو دی
لکه سرویم شوې ده دغه لارې دلته څه مسله ده تاسو ولې دلته د روډ ډیر وړوکی دی مین روډ د ډبل روډ دی لکه د اف سی په مین باندې لاره سړی ورکړي نو الته هم ډبل یو ګیټ هغه سیټ ته دی یو ګیټ دغه سیټ ته دی که دا په مین ډبل روډ باندې ټریفیک راخلاص شي په دغه روډ باندې که ټریفیک راخلاص شي په دا مونږ خپله نشو تللی راتلی که د خیبر ګاډي را شروع شول د تیرا را شروع شول د باډې را شروع شول د نور ایریا را شروع شول نو په دا لاره باندې به رش ډېر زیات نه حکومت دغه ته سوچ نه دی کړی چې دا څومره وړوکی روډ دی دا دونه غټ قدم چې اغستی زما په خیال فکر به کړی ورته فکر یې نه دی کړی که نه دا خو بس راغلی دی او بس ګیټ یې شروع کړی دی په کار دی چې دلته یې شروع کړی وی په کار دلته اوس بله خبره ده د دې ځایي چې کوم خلک دي مشران هغه هم پې خلکو نه پوښتنې وکړلې هغه هم په دې باندې خوشحاله دي چې موږ کولی شو چې په اسانه توګه باندې به روغتون ته یا هسپتال ته لار ومومو څه نظر لري نو ښه خبره ده چې هسپتال ته لاره ورکړلی شي خو ورده کې په هغه مین روډونو باندې ده ورکړي هلته مین روډ شته دی پاول یې نه ورکوي هلته بل مین روډ شته دی د ساینس یونیورسټي سره د فیس 7 مین روډ شته دی دا خو ډېر وړوکی روډ دی دا خو هسې ګپ یې لګولې زه خو به دا ووایم چې د دیوال چې څومره دی دا زوی په زوی سروی دی خلک په ځي راځي خو که پراپر ګیډ ولګېږي نو ډېرې خلکو ته فایده ده نوکر پیشه خلک شه باقاعده سکیورټي ده کې نه کړي او هارد کار هسپتال دی ما د څو ورځې مخکې بیمار جوړ شوی دا کوم هسپتال خبره تاسو اف سی هسپتال نو تقریبا 10 ورځې پکې اډمیټ وم نو په 10 ورځې کې دا خو ډېره خبره وه چې یاره زه یا په یوه ګیټ تللی یا په بل ګیټ تللی خو عام سړي ته ډېره مشکله ده یا په تخته بیک راته وځي بهتره دا چې دې کې شمه د دور ګیټ ولاو چې ځای فیور صحیح تاسو خو فیور کوي بیا دغه خلکو د دې ځای خلک چې کوم دي تاسو هم چونکې د دې ځای خو دا یو ګیلې هم دي چې یار د دې سره به بدمني راشي دې کې زیات اکثریت د افریدوی ده په دې ایریا کې افریدوی ده نو افریدي داسې نشي وایي چې دا ټیک کار نه دی ځکه چې هغې سپورټ هغې د پرخو سپورټ خو یعنې دا چا چې دا شخړه راپورته کړې ده دا هم افریدی ویل کېږي نه ما خو چې څومره کتلي خو چې څومره افریدي دلته کې ما زما په خیال دا تفریق ختمول پکار دی افریدي او خټک او پښتون د ټول پاکستان ما کتلي دی هغې فیور کړی ده ګیټ دی ګیټ باندې به ګاډي ځي راځي د هغې تګ راتګ به یو دلته چونکې چې هسپتال دی نږدې نو په دې باندې ګڼ شمېر خلک په دې هم خوشحاله دي چې یعنې هسپتال ته به زموږ رسایي یا تګ ډېر په اسانه طریقه وشي تاسو را سره خپل نظر شریک کړئ مننه